بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزراء محترم رئیسالانو، د افغانستان د اسلامي امارت د کابینې محترمو وزیر صاحبانو، رئیسانو، درنو ټولو ګډون کوونکو، خارجي ډیپلوماټانو، په لومړي قدم کې تاسو ټولو ته دلته هرکلی ښه راغلاست وایم. تر هر څه لومړی تاسو ټولو حضارو او د افغانستان مجاهد او مسلمان ملت ته د اسلامي امارت د فتحې د درېیمې کلیزې مبارکي وایم. د الله تعالی شکر ادا کوو چې نن یې موږ او تاسې د یو اسلامي نظام چې د اشغال خلاف د 20 کلنې مبارزې ثمره دار شاهدان دي. د زمري 24مه د افغانستان د تاریخ له زرینو بابونو څخه ده چې په دې ورځ د افغانستان د مجاهد ملت مبارزو، قربانیو، سرښندنو رنګ راوړ. د دې ورځې یادونه له دې امله هم مهمه ده چې راتلونکي نسلونه ترې د ازادۍ، استقلال او خپلواکۍ درسونه زده کړي. دا ورځ نه یوازې چې په افغانستان کې د اشغال د خاتمې او د اسلامي امارت د فتحې ورځ ده، ورسره په هېواد کې د 50 کلنۍ جګړې او ناورین د پای ورځ ده. نن د اسلامي امارت د مجاهدینو د قربانیو او مجاهدت له امله افغانستان په یو امن هېواد بدل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي اشغال له پای ته رسېدو سره سم د 15 لسیزو جګړو، وژنو او دربدریو لمن ټوله شوه. د قدرت جزایر له منځه لاړ او د هېواد د آبادۍ، رفاه او ورورګلۍ فضا رامنځته شوه. لیږدی کمرغه چې د اسلامي امارت د مبارزې د پیل 2 اساسي اهداف پوره شوي دي. لومړی هدف د اشغال ماتې او خاتمه، او دویمه موخه په افغانستان کې د یو اسلامي نظام حاکمیت دی چې موږ دواړه اهدافو ته رسېدلي یو. خو له دې وروسته د اسلامي امارت مجاهدین او ټول افغان ملت له یو بل ازمایښت او نویو اهدافو سره مخ یو. هغه د اسلامي نظام ټینګښت او پیاوړي کول او د افغانستان آبادی او پرمختګ دی. الله تعالی دې وکړي چې موږ او تاسو ټول په دې مقدسو اهداف کې هم هغه ډول بریالي شو چې د جهاد په مقدسه لاره کې بریالي شو. په افغانستان کې هر بدلون او انقلاب له ځانه سره د جګړې پیغامونه او عوامل راوړل چې له امله یې په افغانستان کې جګړې دوام کاوه. د اسلامي امارت له فتح سره سم ډېر په دې اندو او حتی اشغالګرو او ځینو نورو به کوشش هم کړی وي چې په افغانستان کې جګړې دوام وکړي. خو د ټولو تصوراتو برعکس اسلامي امارت په افغانستان کې داسې نظام رامنځته کړل چې نه یوازې جګړې دوام ونه کړل بلکې د 15 لسیزو جنګونو هم پای وموند. په هېواد کې سراسري امنیت تامین شو. د اخوت او ورورګلوۍ د ژوند لپاره زمینه برابره شوه. له شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیونونو لارې بهر تللي افغانان بیرته خپل هېواد ته راګرځي چې لویه برخه یې پخواني مقامات او مسؤلین دي. موږ ټولو افغانانو ته بلنه ورکړې چې خپل هېواد ته راشي او د افغانستان په آبادولو کې ونډه واخلي.
اسلامي امارت په کور د نن ټول اقوام او افغانان سره متحد کړل. په افغانستان کې په تیرو 3 کالو کې د اختلاف کرل شوي تخمونه وچ او له منځه تللي دي. پر ځای یو مسؤل نظام او اداره رامنځته شوي چې هر افغان یې د مالکیت احساس کوي. په تیرو 15 لسیزو کې هیڅ نظام داسې نه دی رامنځته شوی چې د افغانستان په ټوله جغرافیه حاکم وي، واحده قومنده ولري، په مرکز او ولایاتو کې د مشرتابه له احکامو او هدایاتو یو شان اطاعت کړی وي او ټول افغانان ترې دومره پراخ ملاتړ وکړي. نن د ولسونو په همکارۍ د افغانستان په ټوله جغرافیه کې امن دی. هیڅ چاته د تخریب کړلو اجازه نشته او د هېواد بېلابېلو سیمو کې پراختیایي پروژې عملي کېږي. اسلامي امارت په تېرو 3 کالو کې د خلکو او ولسونو په مرسته فساد، نشهیي توکې او ملوک طوایفي له منځه یوړه. په یووالي او اتحاد یې کار وکړل. د هېواد د آبادۍ او بنسټونو د رغولو لپاره یې هڅې وکړې او په تېرو 3 کالو کې د خپل بهرني سیاست پر مټ له سیمه ییزو او نړیوالو هېوادونو سره اړیکې ټینګې کړې. دا زموږ او ستاسو ټولو ګډ مسؤلیت دی چې د افغانانو ترمنځ یووالی نور هم پیاوړی کړو. مجاهدین او مسؤلین د خلکو سره له هر ډول تبعیض پرته نیک چلند وکړي. د خلکو ستونزو ته په وخت رسیدګي وشي او دروازې د ولسونو پر مخ خلاصې وساتل شي. د دښمن لویه موخه د افغانانو ترمنځ د اختلاف رامنځته کول او له دې لارې په افغانستان کې د ستونزو جوړول دي. د ټولنیزو او غربي نظریو ناوړه تبلیغات هم د همدې لپاره دي. ټول اماراتي مسؤلین او منصوبین باید په خپلو اخلاقو او اعمالو سره د دښمن دغه سلسلې شنډې او د ولسونو ترمنځ یووالي ته کار وکړي.